السلام علیکم خوږو دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. خوږو دوستانو، که چیرته ستاسو نه موبایل ورک شي یا ستاسو نه ستاسو هغه سیم کارت ورک شي په کوم باندې چې ستاسو د فیسبوک آی ډي ده، نو تاسو به خپله آی ډي څنګه راخلاصوئ؟ خوږو دوستانو، په دې ویډیو کې زه تاسو سره داسې یو ټریک یو سیټینګ شریکوم چې د هغې په مدد باندې تاسو کولی شئ که چیرته ستاسو نه ستاسو موبایل ورک شي یا ډیمیج شي یا ستاسو سیم کارت بند شي او تاسو بیا هم وشئ کړئ چې خپله پخوانۍ فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ. د دې لپاره خوږو دوستانو چې ستاسو د فیسبوک آی ډي د تل یا همیشه لپاره محفوظ شي، نو تاسو خامخا دوستانو دغه کوم سیټینګ چې زه تاسو ته ښیم دې ځای ته ورشئ او هغه کوډ را کاپي کړئ او هغه ځان سره یو ځای کې نوټ کړئ، یو ځای کې محفوظه وساتئ چې کله ستاسو نه ستاسو موبایل ورک شي خوږو دوستانو یا ستاسو سیم کارت بند شي، نو تاسو به همدغه کوډ په مدد باندې کولی شئ چې خپل فیسبوک به تاسو راخلاص کړئ. وګورئ خوږو دوستانو، زه راځم او دلته کې خپل فیسبوک راخلاصوم. لکه څنګه چې تاسو ګورئ خوږو دوستانو، ما خپل فیسبوک راخلاص کې. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو، کله چې تاسو نوي خپل فیسبوک ته ننوځئ نو پاس تاسو نه ستاسو د موبایل نمبر غواړي یا ستاسو نه ستاسو جیمیل آی ډي غواړي او لاندې خوږو دوستانو تاسو نه پاسورډ غواړي. دوستانو زما سره دغه فیسبوک آی ډي چې ده د موبایل نمبر باندې ده، زه به دلته کې خپل موبایل نمبر داسې ولیکم. موبایل نمبر چې مې ټایپ کړې خوږو دوستانو، اوس به پاسورډ ولیکم او له دې نه وروسته به لاګین باندې کلیک واخلم. د لاګین نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو، دلته کې تاسو ته راځي کوډ ریکوایرډ. دغه کوډ ریکوایرډ څه دی خوږو دوستانو؟ دا هماغه کوډ دی چې ستاسو د سیم کارت نمبر ته راځي یا خوږو دوستانو تاسو ته په میسج کې راځي او د میسج نه یې کاپي کوئ او دلته لیکئ، هغې نه وروسته ستاسو آی ډي خلاصیږي. نو خوږو دوستانو وګورئ، زما د موبایل ته کوډ راغی، زه به دا کوډ دلته کې ولیکم داسې. دلته خوږو دوستانو لاګین کوډ هم چې کله ولیکلو بیا به تاسو کانټینیو باندې کلیک واخلئ. له دې نه وروسته به ستاسو آی ډي راخلاصه شي. وګورئ خوږو دوستانو، دلته کې به دغه برخه کې اوکې باندې کلیک واخلئ او له دې نه وروسته به تاسو ورته ژبه انتخاب کړئ، لکه ما انګلیش انتخاب کړی. کانټینیو باندې مې داسې کلیک واخیستو. وګورئ خوږو دوستانو، زما سره زما د فیسبوک آی ډي راخلاصه شوه. کله چې خوږو دوستانو تاسو سره ستاسو د فیسبوک آی ډي راخلاصه شي، له دې نه وروسته وګورئ دوستانو، په دې چپ طرف کې بره درې خطونه چې دي، دې برخه باندې به داسې تاسو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو، تاسو سره مینیو راخلاص شوه او مینیو کې دلته وګورئ ډېر اسانه اوس دغه سیټینګ علامه یې ورکړې، د سیټینګ آیکن باندې به تاسو داسې کلیک واخلئ. کله چې سیټینګ باندې کلیک واخیستو، تاسو سره به سرچ سیټینګ یا سیټینګ به راخلاص شي در سره او لاندې به راشي خوږو دوستانو سیکیورټي ان لاګین، دې باندې به داسې کلیک واخلئ. سیکیورټي لاګین باندې چې خوږو دوستانو کلیک واخیستو، بیا به داسې لاندې راشي ټو فیکټر اتنټیکیشن، دې برخې ته به داسې راشي خوږو دوستانو. دلته اوس وګورئ خوږو دوستانو، تاسو لیکلی دی ریکوري کوډس. ریکوري کوډ باندې به خوږو دوستانو دغسې تاسو کلیک واخلئ. له دې نه وروسته وګورئ لاندې خوږو دوستانو تاسو لیکلی شو کوډس. کله چې خوږو دوستانو تاسو د شو کوډ باندې داسې کلیک واخلئ، نو دلته کې وګورئ خوږو دوستانو تاسو ته دغه د کوډونو یو لیست راځي. دغه لیست به خوږو دوستانو تاسو ځان سره په یو کاپۍ کې په یو کتابچه کې یو څه کې به ځان سره نوټ کړئ او محفوظه به یې وساتئ. نو لاندې وګورئ خوږو دوستانو کاپي کوډس دی، د کاپي کوډ باندې به داسې کلیک واخلئ او له دې نه وروسته به خوږو دوستانو دا یو برخه کې ځان سره محفوظه وساتئ چې کله هم ستاسو نه خوږو دوستانو ستاسو موبایل ورک شي یا ستاسو فیسبوک بند شي خوږو دوستانو یا ستاسو سیم کارت تاسو نه ورک شي، د همدغې کوډونو په مدد باندې تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک راخلاص کړئ. خپل فیسبوک به راخلاص کړئ خوږو دوستانو، موبایل نمبر به ورکړئ، د موبایل نه وروسته به پاسورډ ورکړئ، د پاسورډ نه وروسته خوږو دوستانو بیا تاسو ته لاګین کوډ راځي. نو هماغه ځای کې به خوږو دوستانو د دې کوډونه یو کوډ واچوئ، ستاسو فیسبوک به راخلاص شي او ستاسو فیسبوک به خوږو دوستانو همیشه لپاره محفوظه وي. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به م څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریکه کړئ تر څو چې موږ تاسو ته همدغسې نورې معلوماتي او زبردسته ویډیوګانې جوړې کړو. ښه وخت، الله پامان.